السلام علیکم ورحمت الله. راځي چې نن درته زه د ترکی د استانبول انټرنیشنل ایرپورټ وښیم. زه خو پکې پسو شوی یم او ډېر خوږ پکې پسو شوی یم ځکه چې موږ د نیویارک نه راغلو استانبول ته. نو موږ 2 غنټې لیټ راغلو، فلایټ 2 اور لیټ شو. نو د هغه وجې نه چې کوم مونږ دلته کې زمونږ فلایټ و د استانبول نه بیا جدې ته سعودي عرب ته، نو هغه رانه مس شو. نو اوس راته ریشیډول کو بل فلایټ راته راکو. نو هغه فلایټ چې دی هغه 11 غنټې لیټ دی. نو دا 11 غنټې به مونږ دلته کې په دغه کې تېرو، څه ورته وایي د ترکي په ایرپورټ کې. نو ما ویل چې راځئ چې مونږ به ایرپورټ وګورو، خو ډېر زیات ښکلی ایرپورټ دی. راځئ تاسو هم ترې مزې والئ او زه هم ترې مزې اخلم. زه لایف راتلم خو سیګنل ډېر زیات کمزوري دي، اوف بیخي کار نه کوي. اوس ته یو بل شی ښیم، تښتئ به نه، ویډیو پوره وګورئ. راځئ ګورئ څومره ښکلی ښکاري دغه. اوس درته ښکاره شو، تر اوسه درته نه ښکارېدو لکه چې څه ډېر زبردست ایرپورټ دی. ایرپورټونه خو ما ډېر زیات وکته د ډېرو ملکونو، خو د استانبول ایرپورټ په شان ته خپل ایرپورټ ما یو ځای هم نه لیدو. خو د ټرکش ایرلاین نه بیکار ایرلاین ما هم ونه لیدو، ډېر بیکار ایرلاین دی. خو ایرپورټ یې ډېر زیات ښکلی دی، ډېر مزېدار دی. حاجي دا تاسو لیدی شئ، ورته وګوره څومره مزېدار مزېدار ډیکوریشن یې کړی دی، ډېر زیات ښکلي دي. دا د ترکی ایرپورټ دی د استانبول. بابا دې خو ډېر خفه ولاړ دی وې، دنه لکه زما فلایټ مس شوی دی جوړ وې. تاسو لیدی چې څومره ښکلي ښکلي سټالونه لګېدلي دي د فوډز او د جیولریز او د نورو ګفټس سامانونو. مزه کوي که نه، ځکه چې د نیویارک د جی اف کی ایرپورټ څومره غټ نوم دی او هغه هم دومره ښکلی نه دی چې څومره ښکلی دا دی. هر سړی له یا دلته کې وای فای کنیکټ کوي دلته کې هندغه، خو بالکل کار نه کوي. ما هم کنیکټ کړی و سره. ملګرو زموږ سره اوسئ، انشاءالله زه په ډېر لوی سفر راوتی یم. نو چې کوم ملګري هم ویډیو ګوري نو چینل سبسکرایب کړئ خامخا او ویډیو پوره وګورئ. نو انشاءالله زه به تاسو ته د نور ملکونو نور ځایونه هم ښیم
او ان شاء الله خسته خولي زینه به ګورو مونږه زه خپله هم ګورم او تاسو ته به هم ښیم او ګوره څومره ښکلې ښکاري وی زبردست نو زه به دا 9-10 ګنټې چې دی نور هم دلته کې دغه شان ګرځم او کله به تاسو ته ویډیوګانې جوړوم کله به ځان له جوړوم بس وکړو په دې به وخت تېروو دوستانو بس ویډیو په دې ځای ختمه کړو ځکه چې بیا ویډیو ډېر زیات لونګ شي تاسو خو پوره ګورئ بیا هم نه او بیا مزه هم نه کوي نو زه به ووایم په دې ځای کې تاسو نه به واخلم اجازت او د لوی الله په امان او پلیز چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ اینڈ شیر کړئ خامخا ستاسو ډېره ډېره مهرباني د الله په امان and you have a good day. Shuna kadar?